د کابل ښار د اوبو رسونې شرکت مسؤلان وایي چې د فاضلاب د تصفیې لپاره د مهال په کابل کې یوازې یوه تصفیه خونه فعاله ده چې د ټولې پلازمینې اوبه نشي تصفیه کولی. د کابل د اوبو رسونې زون رئیس وایي چې دوی پلان لري د کابل په بېلابېلو سیمو کې 4 نورې تصفیه خونې هم جوړې کړي چې په دې سره به وکړای شي د پلازمینې د ډېرو سیمو اوبه راټولې او تصفیه کړي. له تصفیه شویو اوبو به د ښار د زرغونو سیمو په برخه کې ګټه واخیستل شي. در شهر کابل حال تصمیم گرفته شدند که در 4 منطقه که یک منطقه در خیرخانه زمین 22 جریب ما هستند، بخش ابرسانی که یک تصفیه خانه دو جا در نظر گرفته شدند، یکی در طرف دارالمان، دو جا دیگه هم هستند که ما یک ریاست مکمل فاضلاب در ریاست عمومی داریم که سریع کار میکنن و طرحش به ریاست الوزرا به اداره امور رفتن. بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د اوبو رسونې شرکت د اقدام د هیواد د پاکۍ او زرغونتیا په برخه کې ګټور بولي او وایي چې دا پروژې باید په ولایتونو کې هم پلي شي. بسیار اقدام نیک است از ریاست آبرسانی ولایت کابل. خواهشمندم که همین اقدام نیک مفید ارزشمند از زودتر اقدام کنن و شروع بکنن و همچنین از خواهش ما است که در تمام ولایت ها این کار انجام بدن. از شرکت آبرسانی خواهش میکنیم که زودتر به خیر اقدام بکنن، هم در سرسبزی مفید است، هم بوی طوفانی که از دریا سیام گم میشه. در قسمت تصفیه زی و دوباره رساندن آب به خاطر سرسبزی این یک اقدام مثبت است و قابل قدر. د ویلو ده چې تر اوسه په کابل کې د فاضلابو د تصفیې په برخه کې هیڅ جدي اقدام نه دی شوی، خو د ډیری کورونو او لوړو ودانیو فاضلاب د کابل سیند ته بهیږي.